د رادار سیستم به په کونړ کې لګولو چې د کونړ د پاکستان د راکټونو مخنیوی په باندې وکړي. د رادار سیستم په ایران کې ولګو چې لا خو درته د رادار سیستم چې لکم هیواد نه تا ته خطر دالته ولګو چې د مزایل مخه ونیسي. رادار د موټر بم مخه نسی نیولای، د فدایي طالب نسی نیولای، د چریکي غازی نسی نیولای، د نفوذي مجاهد نسی نیولای چې د تا په منځ او پریشو کې ننوتلی هغه نسی نیولای. اشرف غني ټیوټیواک بیګا خوشې کړی هغه د رادار مرمۍ هغه پسې ګرځېده، بیګا یې خوشې کړې وه. نو لایو خپرونه شیر کې نن مو موضوع ده په هیواد کې د مجاهدینو په خلاف پروپاګاند او د درواغو اعلامیه. د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره اخر دې ته پاتې شوله چې ایله دوی بس د دروغو اعلامیه نشر کړي، نور هر څه ترې نه خلاص دي او دا په طالبانو باندې ورتین کړي. وروره طالبان اعلامیو ته ضرورت نه لري، شبنامو ته ضرورت نه لري. هغه وختونه لاړل چې طالبانو به د خلکو په دروازو شبنامې ورسریښولې. بل بسته یو ملت یو ولایت ته توهین دا خبیثان کوي، خپله په تیارو کې وتښتېدل، د افغانستان ملت یې یوازې پرېښوده. بیا طالب چې دا کارونه کوي د خلکو په زوره لورګانې ودوي، نو بیا یې د راتلو دپاره ضرورت څه ده؟ خو دا خو هر څه امریکانو کول دا زمینه مساعده وه. بیا په بدخشان کې د نورو ځایو طالبان چیرته دي؟ خو هماغه د بدخشان، د تخار، د قندوز ولس ده. تاسو څه فکر کوئ چې بدخشان ته د هلمند کوم مجاهد ځي یا په هلمند ته د بدخشان مجاهد ځي؟ نه، د طالبانو سیټ اپ، د طالبانو دا د جګړې ماهیت دا داسې ده چې دا په دلګیګانو باندې ویشل شوی ده. فرض که د لوګر مجاهد دغه ته په لوګر کې دلګۍ ورکوي، د قندهار مجاهد دغه ته په قندهار کې ورکوي، د هلمند مجاهد دغه په هلمند کې، د بدخشان د تخار مجاهدین په خپلو ولایتو کې دلګیګانې لري. بیا چې داسې یو پدیده وي لکه د داعش غوندې بیا ټول ورته رایي یو جای سکان وار کې ایستی له منځه ویسي. نو د کابل ګوډاګۍ ادارې په استخباراتو سړی حیران شي. د طالبانو له سیټ اپ نه ته نه یې خبر، د دوی له دلګیو نه یې خبر، د دوی له ترتیب د جګړې ته نه یې خبر. یو سلو شپېته، یو سلو شپږ سوه، یو سلو شپږ سوه، دا څو کېږي؟ دا د کابل د ګوډاګۍ ادارې ریاضي ده. له دوبۍ نه خوست ته یو سلو شپږ سوه، یو سلو شپېته، یو سلو شپږ سوه، یو سلو شپږ، یو سلو، دا څه شي؟ مونږ ویلې چې دا خبیث خو اقتصاد پوه ده، په حساب خو به پوهېږي، د دې حساب هم پسې نه ده زده. دغسې شیونه هستئ. د راست د حکومت کې چې دومره یو سپین سترګی، دومره یو خبیث، دومره یو ملخ سترګی ناست وي چې هغه وایي امریکان ما وویسته، ټرمپ ته مې ویلي چې امریکان د باسه. واټ از ډز؟ دغه ته بدماشي وایي. هسې طالبان لګیا دي چې موږ امریکان وویسته. اصلي کار خو شټاسر یې بړینګا کړی ده. طالبه تاسې وروره تورې وهې او مرچې وهې. لایف شیر کې د سره محترمو تیر لایف د مونږه 15,000 کسانو الحمدلله شیر کړی ده. تاسو نه یوه نړۍ مننه، تاسو ناراضي یاست. که د تاسو دا مینه او محبت مونږ په هر حالت کې که انټرنیټ تیز وي که کمزوری وي مونږ به راځو انشاءالله. ما او شاهین صاحب قاري صاحب مو په خدمت کې یو، هر وخت د تاسو د خدمت دپاره مونږ تیار آماده کونډه برید وروره درته ناست وام اورېده. نو دا د لایف شیر کول په تاسو پورې د کابل ګوډاګۍ ادارې شټاسری غني، شټاسری شړنګا او بړینګا دوی آواز شته، بالکل آواز شته انشاءالله. نو دغه خبرې چې د دوی دي دا د دې سیکولرانو په دې خبرو باندې مه غلطېږئ. نو اوس دا وایي چې طالبانو اعلامیه خپره کړې ده چې طالبان وایي چې 15 تر 15 پورې ښځې که واده سوي نه هغه واده کوي. مونږ ته یې راکوي. سبحان الله. ولې؟ طالب د همدغه خلکو، د همدغه افغانانو د عزت دپاره راجګ سوی ده. د طالبانو په تشو اعلامیو باندې د طالبانو په تندي داغ نشي جوړوي. طالب لکه لمر دنیا ته معلوم ده. طالب لکه لمر داسې روښانه ده، دریځ هر څه یې روښانه ده. او طالب چې قانون پلی کوي تنها په بل نه په ځان هم پلی کوي. دا د تاسو اساسي قانون نه دی. د تاسو په وخت کې ټولې مردګویانې شوي دي. دلته ما سره هغه راپور شته، زه غواړم چې هغه هم تاسو ته ووایم
چې د دغه راپور ماهیت او هر څه دا په لوستلو هم ارزي او په اورېدلو هم ارزي. تاسو یې خالي واورئ. زه دغه د لایف لینک دلته ملګرو ته اچوم. ملګرو تاسو کولی شئ چې لایف کې ګډون وکئ او راشئ. دغه ده دلته د هغه دا د تخار ولایت ده، دا د بلجي نه ده. ښه زه تاسو ته یو مست شعر هم وایم. دا بشیر احمد نیرومند ده، دا په خپله د تخار د بدخشان ولایت ده، د شمالي ده. تا هنوز هیچ دختر تخار به زور و اکراه و اجبار به نرخ لیلام به زور و اجبار به نکاح هیچ طالب در آورده نشده. در روزهای پس مکتوبهای جعلی که دست ساخته اداره مطبوعات دولت است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که گویا طالبان در تخار یا در مناطق تحت کنترلشان از دختران و زنان به زور سلاح باجخواهی جنسی کردند. من یکی از سرسخت‌ترین مخالفان نظام طالبان بودم و هستم، ولی اگر از حقیقت نگریزیم در گذشته باجخواهی جنسی زیر اداره همین دولت در مکاتب از پسران و در تمام ادارات و دفاتر دولتی از زنان و دختران به گونه سرسام آورده صورت می گرفت. در حقیقت این حرف چند فراری بی‌غیرت و بی‌عزت است که در این شرایط دشوار ننگ و ناموس خود را در تخار رها کردند و خودشان مانند موش به پایتخت پناه آوردند و تا یک کنفرانس مطبوعاتی عزت و شرف مردم را به بازی گرفتند. دا خبر زه نه کوم، دا ما نه دي کړي، دا د همدغه دولت پلوی ده. دا وایي چې هیڅ داسې پیښه تاسو رسنۍ ازادې دي که دوی چېرته غیرت لري، دوی وجدان لري، دوی ضمیر لري، دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لاړ شي، پر پدر د دغسې ژورنالستانو نالت شي چې راپور نشروي او د حقیقت یابۍ دپاره ځي د محل خلکو نه پوښتنه نه کوي. رسنیو ته وایم ګورئ 20 کاله مو د امریکانو مزدوري غلامي وکړله، د امریکا په ډالرو باندې هم هر څه له لاسه ورکړل. تاسو د دغه راپور د حقیقت موندنې په خاطر باندې ولې یادو ولایتونو ته سفر ونه کړ؟ د خلکو ناموسونه داسې نه دي لکه د ژورنالستانو چې لیلام وي په میدان باندې پراته وي. د خلکو له نوامیسو سره لوبې مه کوئ. کوشش وکئ د چا په عزت باندې نیوکه مه کوئ. دا تاسو وئ، دا تاسو خبیثان وئ چې لاړلی دا خبرې مه کولې. ژورنالستان به تللي وو د حقیقت موندنې په خاطر باندې به له خلکو نه پوښتنه کړې چې آیا داسې کومه پیښه د طالبانو تر کنټرول لاندې شوې ده؟ دا حقیقت لري که نه؟ تا به د خلکو نظر راټول کړی، په عام محضر کې به د طالبانو په مخ کې له خلکو پوښتنه کړې. زه وایم لعنت دې په دې افکارو شي، لعنت دې په دې ژورنالیزم شي، لعنت دې په هغه مکتب د ژورنالیزم شي چې تاسو لوستلی ده. بله خبره د شټاسري خوست ته سفر کوو. د خوست هوایي میدان د رولاګۍ په شخصي بودجې باندې نه ده جوړ شوی. رولاګۍ له لبنان نه دا پیسې نه دي راوړي او دا خبیث، دا د امریکایانو غلام او مزدور، دا سیکولر، دا ناموس فروشه، دا شټاسری په خوست کې د درندو ولسونو چې دته یې غوږ نیولی و. زه دغه ولس ته حیران یم، د خدای په لحاظ یو څوک پیدا نه شو چې دا یې مو په دې تندي وهلی وای چې د امریکان تاو ویستل 106 دا چی شي، دا څه نجس انسان مو راوستی ده. بیا هر وخت همدلته غره تېولي دغه د لونګیګانې ورته ناست وي. دا تاسو کدوان ورته ناست وئ که انسانان؟ دومره له مارګه ډارېږئ؟ دومره مو نه شو ورته ویلی چې او خبیثه تا خو امریکانو ته پټ پټ خطونه لیږل، تا خو د واشنګټن د ګټو دپاره دلته جګړه کوله، تا خو د امریکا د خوندي ساتلو دپاره هلمند، لوګر، قندار، خوست، کاپیسا بمباروه. د تا خلکو د سپیشل فورس او د سفریاک او د کمپاینیانو په نامه د خوستیانو سپېڅلې وینې تویې کړې، مدرسې مو وران کړې، په کور مو د خوستیانو چاپې نه دي اچولي. دغه بې غیرته سړی دلته راځي بیا غره تېولي 106 180 دا چی شی سو؟ دا خو په هېڅ هم نه ده خبر. خو نه شاعره
په ریاضۍ کې دې امتحان ورکړه لاړل 1006 او 1015 او 1006 څخه موږ دې حیران کړي یو په ټولو هغه اپونو کې موږ دا شی ورکړه هېڅ په حساب څوک نه پوهېږي چې 1600 څوک ده 1600 څو دي 1015 1006 جمع که دا په دا یو تیارې کې دا تا څنګه دا دومره خلک جای کړل تباه برباد شه دا انسانیت ده دغسې یو بې ضمیره یو پلورل شوی یو بې وجدانه یو بې ضمیره یو د یو ډمې د یو فاحش میړه مو راوستی د پارک کې سفرونه کوي د حیرته اوسه وایي میدان افتتاح کوي ته به یې دا د عادي په پیسو جوړ کړی د غله زو په همدغه د خوست په میدان کې به دې څومره غلا والي کړي وي څومره به تا کړي وي څومره به د نورو کمیشنکارانو کړي دا میدان به په څویم لاس قرارداد جوړ کړی وي هله دوبۍ نه تیاره راغله پکې کېناستله تا خو هغه د رادار سیسټم هم لګولی د محترمو د رادار د سیسټم لاندې توضیحات درته وکړم د رادار سیسټم چې کوم هیوادونه لګیا په خپلو سرحداتو کې لګوي دوی په د کابل په زړه کې لګولی د رادار سیسټم به د په کونړ کې لګولی چې د کونړ د پاکستان د راکټونو مخنیوی پې باندې وکړي د رادار سیسټم په ایران کې ولګو چې لاخوا درته د رادار سیسټم چې له کوم هیواد نه تا ته خطر دالته ولګو چې د میزایلو مخه ونیسي رادار د موټر بم مخه نسي نیولی د فدایي طالب نسي نیولی د چریکي غازي نسي نیولی د نفوذي مجاهد نسي نیولی چې د تا په منځ او په ریشو کې ننوتلی هغه نسي نیولی رادار سیسټم د لګولی طالبان داسې توغندي له کومه کړل چې هغه به په کابل شاټوي او د تا رادار به راځي اشرف غني ټیوټیواک بېګا خوشې کړی هغه د رادار مرمۍ هغه پسې ګرځېده بېګا یې خوشې کړې وه نو دا رادار سیسټم ولې مونږ واښه خو نه خورو ته په کابل کې په میدانوي کې رادار شي دا رادار خو د لرې ویشتونکو توغندیو د خنثی کولو دپاره ده دا د په کابل کې لګولی مونږ پې ډارئ مونږ نه پوهېږو مونږ په دې شل کلن انقلاب کې دومره پوه نه شو چې رادار د څه دپاره لګېږي رادار خو اسرائیل هم د فلسطینیانو په ضد لګولی و فلسطینیانو به یو دم پې 400 میزایل خوشې کړه 80 به یې خنثی شو 360 به په تل ابیب لګېدل د تا دا یو رادار ده پلاستیکي د جوړ کړی دا هله چې رادار ده ولې ته په رادار باندې ځان ساتې رادار د هوایي میدان ته یې دې دپاره لګولی چې ته وتښتې طالب راکټونه په کروزو میزایلو باندې افغانستان نه ولي کابل نه ولي طالب له کوم بل ملکه په تا باندې کروز میزایل نه شړي چې تا د رادار سیسټم ورته لګولی احمقانو ویندویانې دي همدغه غره ته بې ځایه پوسټونه کوه بې ځایه د 2008 کال بمبارونه راخلاله دومره طالبان مو مړه که بیا د طالب تا مړ کړی دا د تا بری شو د طالب وژل د تا کامیابي ده خو د دفاع وزارت اعداد و شمار په مطابق که موږ وچلېږو خو د ورځې 300 طالبان وژني د میاشتې 9000 طالبان شول دا د طالبانو تعداد څومره ده تا پاس لا اختر 18,000 طالبان وژلي دي لا زیات ورشه د دفاع وزارت او د دوی د دروغجنو ویندویانو اکاونټونه چک کوي اوس راجګېږي په دروغ اعلامیې دا به خر در سره ومني چې طالب دی ووایي چاته چې لور دې ماته راکړه دا د تخار خلک ویده دي ولې رسنۍ دغه مسؤلیت نه ادا کوي ولې نه ځي تخار ته ولې نه ځي بدخشان ته هغه د هلمند د پیښې مو له یاده وته چې رسنۍ مو په زور هلته ولېږلې چې په د څارویو په مارکیټ په بازار باندې توپونه ویشتلي او په طالبانو مو راړول اخر هغه چا کړي وو دغسې 100 مرموز کارونه چې د کابل ګوډاګۍ اداره یې کوي په اعلامیو غواړي طالبان مات کړي د طالبانو اصلي څېره چاته نه ده معلوم د تا د دفاع وزارت له جنرالانو نه پوښتنه وکړه چې طالب دومره بې ناموسه کېدلی شي د طالب حقیقت خلکو ته معلوم ده او تاسو ورته معلوم یې چې په هر کې مو فحشا جوړه کړې رولامنډۍ مو جوړه کړې د خلکو عزتونه مو لوټ کړل په رسنیو کې د تاسو د مطبوعاتو له خوا نه راپورونه نشر شول چې د سربازانو چې مړه شوي د ښځو نه تاسو جنسي تقاضا خواهش کړی ده په دفترونو کې ما هغه غوبل شروع کړی د زنا مرکزونه مو جوړ کړي یو هندی تللی د دوی د مرداري د لښتي پاکول لښتي بند سوي پاس له هغه ډېر کثافات چې لیدلي دوی تیلو دا وزارت خارجه ده که دا مردګوخانه ده هندوان د تاسو په کارکردګۍ باندې شرمېږي شرم وکړئ هغه سکاټ میلر بدماش مو متښتېده نو په دې رقم باندې تاسو نشئ کولی چې د اصلي مسلې حل ته راشئ طالب من حیث یو حقیقت او واقعیت ومنئ طالب ته تروریست مه وایه دا بهرنی لفظ د تا خولې ته یې راوستی ده دا د بادار خبره او بادار دی چې اوس طالب ته تروریست ووایي غاښونه یې پې باندې باسو د افغان نوم دومره سپېڅلی ده چې بایډن ته کوم هغه وویلې خبریال چې د افغانستان ورته ویل چې بالکل نوم به راته اخله زړه یې پړک چوي
نوم یې وایي مه راته اخله. د مونږ نوم اخیستل ګوره داسې اسانه کار نه ده. د غوږو بچیانو ټول 15 ټامیانو کاسه شویان راغلي، هلته مو سپین برش کول، دلته په هر کې کېناستې، څوک لومړی څارندوال، څوک دویم څارندوال، څوک د امنیت رئیس، څوک په هر کې ناست، چا رولاګۍ راوستې، چا امریکایي راوستې، چا سوډانۍ راوستې ده، مور د اوسي مو شروع کړې ده. ودرېږه طالب به م خوښ شي درپسې را روان ده. په ولایتونو جنګ نه کوو، ګمرکات درنه نیسو، عامل منفعت چې د کوم د ګټې ځایونه دي هغه درنه نیسو، سړکونه در باندې بندوو د تاسو په خاطر باندې، په ولس باندې نه. په خپله نظام سقوط کوي. مخکې د 18 رقمه غوښه خوړله، که په همدې هر کې طالب در باندې شفتالې او بوسو نه خوړه، داسې حالت ته به دې راوړي. ته به په هر کې د ونې پاڼې خورې، 18 رقمه غوښه خورې، له کومې خوا به درته راځي؟ له کوم جنه به راځي؟ په خپله چې کله د پاڼو او ریښو دغه مرداریو ته سیخ شو لکه عسکر دی چې خوري، بیا پس له هغه ته خپله سوله کوي. اوس زه له تاسو نه پوښتنه کوم، آیا امریکایان مې په عزت له دې خاورې نه وویستل که نه؟ کوم As the women are searched by female Marines, all the men in the village are detained for questioning. Tell them don't BS me. I know the friggin' Taliban is moving in this direction towards this town. We need to know where and how many. Oh my God. Roll the dice. Roll the dice. کچیرته غنی مردګاو نه وای مارشال نن به دوستم ته د مارشالۍ لقب نه ورکو، ځکه چې دوستم د اشچي تجاوز کوونکی، د افغانستان کې په ښځو په نورو باندې تجاوز کوونکی چې زما مارشال سي، نو پوه شه چې د ارګ مردګاو خانه ده. په سر کې ګلمرجان مردګاو ده، په سر کې مردګاو هغه ده چې نوم ده غني مردګاو ده. دواړه مردګاوان هستئ، تاسو دواړه مردګاوان هستئ. ستا په ما تر اوسه د هېچا په عکس باندې امتیاز نه دی کړي. غني د تا په عکس به زه امتیاز کوم. ما تر اوسه د هېچا عکس نه ده سوځولی، حتی د هیبت عکس مې نه ده سوځولی. غني زه به ستا عکس سوځوم، زه به ستا عکس کې د تا عکس کې به زه به دلته د عکس جوړوم او د هډوکی به ورته ورکوم، دلته به راته ځوړندي. ستا قواره چې به ګورم ما ته به د هغه دشت لیلي ماشومانو چې غارې راځي، غني مردګاوې غني هرکوسې غني، ما ته د هغه د دشت لیلي د ځوانانو چې غارې اوس هم زما په غوږ کې راځي. که څوک پښتون یې، که څوک په پښتنو باندې ننګ کوي، که څوک په پښتنو باندې ننګ کوي، همدقه یې وخت ده که نه په تلویزیون چې نه کېږي. چې زما قاتل ته رتبه ورکوي د مارشالۍ، هغه ورسره شریک ده. مردګاو مارشال و مردګاو ورسره ته مې غني ته مردګاو یې، که مردګاو نه وې تا به دې ته رتبه نه ورکوله. زما د حکومت کې کار نه و، تا به حکومت ورکړی و، حکومت به دې ویشلی او ټول به دې ورکړی، مګر هم د پښتون قاتل ته به دې د مارشالۍ رتبه نه ورکوله. فقط دونه به دې نظر کړی، تا ته دا پښتانه ټول مردګاوان ښکاري؟ دا پښتانه تا ته دومره بې حیثیته خلک ښکاري چې په افغانستان کې اوسېږي؟ دغه چې ویې وژل، چې پیلواتت یې وکوله، چې راویې ونیول، چې جنکیو باندې سینې پرې کړې، د هغه جواب ته ونه ویلې غني د عمر دا به کوم، زه به د عمر لقب دا وکوه، دا دې په کونه ومنډه. غني ډېر سپی سړی وي. غني مونږ خو ویلې چې ته به په سور سړی، خو ته یو خاین سړی، ته یو غدار سړی. تا د پښتنو قاتل ته چې تا ورکړله رتبه، ته یو قاتل یې. تا قاتل به پس له دې زه به د تا په عکس باندې به تشې کوم، امتیازې به کوم. څوک چې د غني نوم اخلي په غني په تشې به کوم. که څه عکسونه مې شیر کړي، که څه ویډیوګانې مې د غني شیر کړي، زه په هغې باندې پښیمانه یم. په دې باندې پښیمانه یم چې دا دوه سره یې ما نه ولیدلی. ما ویلې چې زه دا به ښه سړی یي، دا به په خپله خبره باندې پوه سړی یي، دا به د افغانانو د پښتنو وایي فاشستس. تا خو تاجکانو ورونو سره هغه د معاملې کولې له سره باندې، تا خو پښتانه وشرمول.
دوی به ویل چې راځه تراجیک ته زه به د یو د نفر راولم که نه د دې غدایي ته ګوره دا خو ما له سره پېژندلی و دا غدار غني